السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د هر چا د نمبر ډیټیل ځان ته معلوم کړئ. دوستانو که څوک تاسو ته بار بار میسجان کوي، تاسو ته بار بار ټلیفونان کوي او تاسو ته د هغه سړي نمبر نه وي معلوم چې دغه سړی څوک ده، نو که تاسو غواړئ چې د دغه سړي ټوټل ډیټیل ځان ته معلوم کړئ، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ موږ ویډیو لایک کړئ او د غږ کې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ، او که چېرته تاسو موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ موږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او د ویډیو په اخر کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. د هغه کوم دوستانو تاسو سره راسئ په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ د اپلیکیشن باندې. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، نو دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. کله چې موږ دوستان دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ، د هغه رقم د اپلیکیشن کوم انټرفیس ده، انټرفیس به دا رقم دلته د تاسو ته راوړوي. نو د هغه رقم ګور دوستان دلته تاسو ته اسلام سو، د هغه رقم سیم ډیټا پیس سو، پاسپورت ټریکینګ سو، جاب سو، تاسو ته بیخي زیات اپشنان درکوي. دلته به دوستان تاسو راسئ په سیم ډیټا پیس باندې به دوستان تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سیم ډیټا پیس باندې کلیک وکړئ، سیم ډیټا نیو سوه، سیم اون یور سی ان ایس سی سو، پاینټ سیم اونر سو، سیم ډیټا سوه، سیم ډیټا 3 سو، سیم انفارمیشن سو. دا غیر کوم ګور دوستان تاسو راسئ په سیم ډیټا نیو باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دا غیر کوم که تاسو ته هر نمبر والا زیات میسجان کوي، که تاسو ته هر نمبر والا زیات ټلیفونان کوي، صرف به دوستان تاسو دغه سړي نمبر دلته کې ولیکئ. نو ګور دوستانو زه راځم دغه سړي نمبر دلته لیکمه. نو دا غیر کوم ګور دوستان دلته صرف تاسو دغه سړي نمبر ولیکئ. دلته راځم دغه سړي نمبر لیکمه. نو کله چې ګور دوستان تاسو په هغه سړي نمبر ولیکئ، د هغه رقم دا کوم شین بټن تاسو وینئ سبمیټ بټن، دلته به دوستان تاسو په سبمیټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستان تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ، کنیکټینګ ټو ډیټابیس سو د دغه سړي ټوټل ډیټیل دلته د تاسو ته راوړوي. نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه ډیټابیس څخه تاسو ته د دې سړي ډیټیل راوباسي. نو د هغه رقم ګور دوستانو دغه ډیټیل یې دلته راویستل. د هغه رقم ګور دوستانو دغه سیم د چا په نامه ده، د هغه سړي نوم تاسو درښیي، دغه یې د موبایل نمبر دی، دا یې د شناخت کارت نمبر دی، د هغه رقم بوستان کاریزات کلیپوټي نصران پشین، دغه یې د مکمل پته سوله. نو دوستان د هغه رقم د دویم سیم نمبر سو، دریم سیم نمبر سو، ټوټل نمبران به دلته د تاسو ته راوړوي او د هغه نمبر ټوټل ډیټیل به تاسو درکړي چې دا سیم د دې سړي په نامه نه او د سړی دلته اوسي او دا یې د شناخت کارت نمبر دی. نو اوس که تاسو ته هر څوک بار بار میسجان کوي، تاسو ته هر څوک بار بار ټلیفونان کوي، نو که تاسو غواړئ چې دغه سړي ټوټل ډیټیل ځان ته راوباسئ، په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې دغه سړي ټوټل ډیټیل ځان ته راوباسئ. نو د هغه رقم دوستانو اوس که چېرته غواړئ چې دغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ په خپل موبایل کې، تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. اګه کروم براوزر وي، که یوسی براوزر وي، یا د هغه رقم اوپیرا وي، دلته به دوستانو صرف تاسو ولیکئ بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام. ګور دوستانو بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام به ولیکئ. دوستان تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستان تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ، اول کوم پوسټ راځي دلته به تاسو په هغه پوسټ باندې کلیک وکړئ. نو ګور دوستانو هغه اپلیکیشن به دلته تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډ کړئ. ګور دوستانو لاندې به تاسو راسئ، فایند هیر به وي او صرف به دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د هر نمبر ډیټیل په خپل موبایل کې ډېر په اسانه طریقه سره ځان ته معلوم کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره نو چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته باندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.